راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر اوسئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر اوسئ. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. دروازه در سره نیسه دغه دې نه زده کړې. رئیس صاحب تاسو نفر ته ضرورت و نو ما ودی راغلی. و مې لږ غږ راډیو اعلان کړی و 5 کسانو خبریالانو ته زموږ اړتیا وه. هیله ده تاسو هغه شرایط لوستي چې موږ لیکلي وه. و ټول مو لوستله. زه چې یم په لندن کې د ژورنالیزم په برخه کې ماسټري اخیستې ده او دی په هند کې اخیستې ده. وما په هند کې اخیستې ده اسناد او دی خو و دی چې دی د لوی ویلې دی 12 څخه فارغ دی. رئیس صاحب ته څنګه خبرې؟ ستاسو فکر نه و چې ستاسو سر ته د دروازې پر سر باندې کیمرا وه. ما ستاسې خبرې ټولې واورېدې. دا دي تاسو وګورئ چې تاسو څه ویل. هلته لیکلي وه اداره پر هغه داسې د خیر که چېرته کارمنده شاته ودرېږه، په لای کې ودرېږه، سره ویده وکېږې قطار کې ودرېږه، قطار کې ودرېږه، په دغه نه پوهېږې دی مسکا کولو ته راغلی دی. ښه ته چېرته لپاره راغلی؟ د کار کولو لپاره. چیشتی ویلی دی؟ 12 صفر مې ویلي. وایي 12 ګوره دته وګوره زه ورته وایم د لندن په لندن کې په ژورنالیزم کې مې ماسټري اخیستې ده او د سیدې دا ښځه په ورته وایم هندوستان کې ماسټري 12 ژورنالیزم. اوس مو وګورو ته د کومه ځای د لولیس فارغه شوی؟ په لولې کې فارغه شوی او بیا راغلی دی سخت کار غواړي. اوس چې کار نه کوي تا خو بیخي نه درکوي. سیدې چش څه دی؟ تاسو اوس تاسو اخلاق مراعات کړئ. اوس نوبت نه رسېدی تاسو اخلاق نه دي مهم، اسناد مهم دي. لولې والا متخلاق دی باور ورته اول ته ورسه ته ته ورسه په اړه ته ورسه یا ته ورسه خبرو ته پیړه خبرې کوي. څه خبرې کوي؟ خبرې مې څه کوي؟ رئیس صاحب راځئ. ته نه ځې ته وخت ځوانانو خبره دا سته چې ادارې له وړاندې دا کس ټاکلی دی. موږ په انټرویو ته راغلي یو. ځکه چې ستاسو انټرویو همدا و چې تاسو په لین کې ولاړ واست، تاسو سره کوم نزاکت کاوه. اداره یوازې دا شی نه غواړي چې تاسو به اسناد لرئ، له پوهنتون به فارغ یاست، ماسټران به یاست، دکتورا به مو کړې وي. اداره یوازې اصول غواړي، هغه نزاکتونه غواړي. د ټولنې له هر فرد سره جلا جلا مینه ولري، د ټولنې هر فرد ورته مهم واوسي، په چا پورې پسخند ونه وهي، د چا ژوند، د چا اسناد، د چا سیمه بابیزه ونه ګڼي. نو ښه به دا چې تاسو ولاړ سئ، ځان ته بل ځای وګورئ، کیدای شي تاسو ته ستاسو پر طبیعت برابر وظیفه پیدا سي. په ملت غږ راډیو کې ستاسو غوندې اشخاصو ته اړتیا نشته. تاسو کولی شئ چې ولاړ سئ. اوس موږ کار نه راکړه. نه مهرباني تاسو ولاړ سئ. تاسو کولی شئ چې ولاړ سئ. زه ما ته ټول مسخرې مه پر کوه. موږ ته خبر چې کوم راستان او نو دا اسناد کولی شي چې یو انسان د چوکۍ شاته ورسي، د میز شاته یې ورسوي، خو اسناد نشي کولی چې تلپاتې انسان همالته واوسي. او په ژوند کې په اداراتو کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه اخلاق، اصول ته ژمنتیا او نزاکتونه دي. که په هره اداره کې نزاکتونه شتون ولري، په نزاکتونو سړی ولاړ سي، مشر ته احترام ورکړي، پر کشرانو شفقت وکړه سي، نو هغه ادارې بیا مخته ځي، هغه ادارې هېڅکله نه ماتېږي. زه افسوس کوم د دغسې ځوانانو پر ژوند باندې چې هغوی 10 کاله 15 کاله تدریس کړی دی، کورنۍ یې پانګونه پر کړې ده، بهر هېوادونو ته یې استولي دي، هلته هغوی زده کړې کړي دي، خو له هاخوا څخه چې راسي نه یوازې دا چې د کار اهل نه یي، بلکې خپل په ولس باندې هم پسخند وهي یا هغه په عامه اصطلاح ډرۍ وهي. هیله مې دا ده چې
موږ ملت غږ کې داسې افراد وروزو چې د همدې ولس اوښکې ورباندې پاکې شي.